بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې په میاشت کې د قرآن تلاوت خپل تاثیر لري او خاص فضیلتونه او برکتونه لري. له همدې کبله زموږ اکابرین او اسلاف کله چې د هغوی ژوند ته ګورو نو هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې په کثرت سره تلاوتونه کول. لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې هغه به د روژې په میاشت کې 1 ختمونه کول، یعنی یو قرآن به د ورځې، یو د شپې او یو به په تراوو کې ختم. همداشان په روایتو کې راځي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په 2 رکعتونو کې قرآن ختم کړی دی، او یا دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماسخوتن په اوداسه باندې د سهار لمونځ کړی دی. ښه پوهېږم چې زما د دې خبرې په اورېدو سره به بعضې ظاهروینو او یا متعصبو چې د خدای لپاره د امام ابو حنیفه او حنفي مسلک او مذهب سره دښمني لري او یا بغض او کینه لري، خندلي وي او یا به یې دا خبره دروغ او د عقل او نقل نه خلاف ګڼلي وي. او په دې خبره هم ښه پوهېږم چې بعضې شیخ صاحبانو چې په فیسبوک او یا د دوی په اصطلاح په میډیا کې د ښه شهرت نه برخمن دي، د بعضې احادیثو ظاهر ته په کتو سره د امام ابو حنیفه رحمه الله په دې عمل باندې ډیر په شد او مت سره رد کړی دی او اعتراضونه یې کړي دي، او یا څوک چې دا خبرې کوي د امام صاحب په باره کې چې امام صاحب دا عمل درلود هغوی باندې یې رد کړی دی. همداشان د دې شیخ صاحبانو بیا خپل کارندي دي چې هغوی په فیسبوکونو ته ناست دي او د میډیا له لارې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د حنفي فقه په باره کې د خلکو په ذهنونو کې بدګمانیګانې پیدا کړي او خلک یې بد ځنه کړي دي. راځئ چې نن د دې خبرو په حقیقت ځان پوه کړو چې آیا په یوه ورځ کې د قرآن ختمول یا په 2 رکعتونو کې د قرآن ختمول، په دې کار کې ځان ته امام ابو حنیفه رحمه الله شریک دی او که نور هم څوک شته چې دا کارونه یې کړي دي چې په 2 رکعتونو کې قرآن ختم کړي او یا په 1 رکعت کې او یا په 1 ورځ کې. که چیرته نور خلک هم په دې کار کې شریکان دي نو بیا سوال دا پیدا کیږي چې نور خلک ولې نه یادېږي او رد پرې ولې نه کیږي، او دا به هم وګورو او وبې څیړو چې آیا دا کثرت د تلاوت او یا کثرت د نور عبادتونو د عقل او نقل یعنی قرآن او حدیث نه خلاف دی. که چیرته دا کار د قرآن او حدیث نه خلاف وي نو باید په دې خبره پوه شو او امام ابو حنیفه وپیژنو چې قرآن او حدیث نه خلاف کارونه کوي، نو چې پریږدو او په دې شر القرون کې د فتنو په دې زمانه کې بیا کوم شیخ صاحب موږ هم پیدا کړو چې دغه پر رهنمایي کې او دغه په لارښوونه کې په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړو. او که چېرته امام ابو حنیفه رحمه الله دا عمل د قرآن او د حدیث نه او د عقل نه خلاف نه دی، نو بیا په کار دا ده چې د دې زمانې شیخ صاحبان دې له خدای وویریږي او عوام دې نه ګمراه کوي او خلکو ته دې پوره خبره کوي او په حقایقو دې خلک پویوي. دا په دروغو او علمي خیانتونو چې کوم شهرتونه وقتی طور باندې انسان ته حاصلیږي، دا شهرتونه نه انسان ته په دنیا کې او نه په آخرت کې څه ګټه رسوي. د امام صاحب په دې عمل باندې د اعتراضونو بشپړ او علمي عقلي او نقلي ځوابونه به په 2مه برخه کې تاسو ته انشاءالله موږ وړاندې کوو.